د خپلو تخنیکي همکارانو څخه اوس بلنه ورکوو ښاغلي سایر ځلاند ته د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون عمومي رئیس ته چې راشي او د خپله وینا واوروي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده. د افغانستان د ورزشي خبریالانو فدراسیون چې په 2014 کال کې بنسټ ایښودل شوی دی یو نوی تازه فدراسیون دی او په دغه لږه موده کې کوشش په دې باندې کړی چې ورزشي خبریالانو ته دا چې زموږ اتلان قهرمانۍ راوړي اتلولۍ راوړي یو څوک د هغوی تر شا شته دی چې دغه رویدادونه دغه پروګرامونه په خوښۍ او نړیوالو ته یې رسوي او همداراز بیرته یې زموږ خپلو خلکو ته د هغې خبرونه راوړي. دا خبریالان چې نن دلته راټول شوي دي که زه ووایم زموږ دلته خویندې دي د دوشنبې په ورځ هغوی د دایکندي نه حرکت کړی دی. د دوشنبې په ورځ دوی حرکت کړی بېګا ناوخته را رسېدلي دي کابل ته. یعنې دا د دوی هغه جوش هغه مینه او هغه اخلاص د افغانستان دپاره ښیي چې دوی په څومره مشکل باندې راغلي دي دلته په دغه کانګرس کې برخوال دي. د ټولو خویندو نه په ځانګړې توګه باندې مننه کوم. خوش آمدین دایم صفا وردین. له 2014 کال وروسته چې کله په 2015 کې د اپریل په 15 باندې د افغانستان ورزشي خبریالانو د AEPS یا د ورزشي خبریالانو د نړیوال سازمان سره غړیتوب ترلاسه کړ چې 163 هیوادونو کې استازولۍ لري. موږ په دې باندې کار شروع کړ چې په افغانستان کې ورزشي خبریالي نهادینه شي بنسټیزه شي. موږ مسلکي خبریالان لرو او هغه ځوانان چې هغوی نوي ورزش ته مخه کوي د هغوی چارې لا مسلکي شي او تر څو موږ د ورزش هغه کوم رښتینی تصویر چې د ورزش دی هغه کوم هدف چې د ورزش دی هغې ته په پوره مسلکي او معیاري توګه باندې موږ وکولی شو کار وکړو. د دې موخې دپاره موږ په د 2015 کال راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې په کابل کې او د زونونو په کچه باندې د خبریالانو سره مو اړیکې نیولې دي. خبریالانو سره ناست یو او د هغوی د مشکلاتو او د هغوی د ستونزو په اړه باندې مو ورسره معلومات شریک کړي او د هغوی معلومات مو ترلاسه کړي دي. همداراز په یو شمېر مهمو نړیوالو پیښو کې د افغانستان ورزشي خبریالانو ګډون کړی دی. په دریو مهمو نړیوالو ورکشاپونو کې چې په چین او هانګ کانګ کې وو او همداراز په جنوبي کوریا کې په هغې کې د افغانستان ورزشي خبریالانو ګډون کړی دی او فعاله ونډه یې پکې لرله. همداراز د دې نه علاوه په نورو مهمو مثلا په مالیزیا کې د آسیایي ورزشي خبریالانو کانګرس و چې موږ په هغې کې د افغانستان د ورزشي خبریالانو غږ پورته کړی دی او ورته ګډون مو پکې کړی دی. په جنوبي کوریا کې زموږ کانګرس و، په قطر کې و او په بحرین کې چې هلته موږ د خپلو ورزشي خبریالانو هغه غوښتنې هغه ضرورتونه چې موږ لرو. افغانستان لکه څنګه چې په ورزش کې یو تازه دمه هیواد دی، نوی موږ په ورزش کې مخ ته ځو، په خبریالۍ کې او په ورزشي خبریالۍ کې بیا بیخي تازه دی او دومره وخت لا نه کېږي چې موږ هغه د ورزشي خبریالۍ نبوغ ته ورسیږو او په پوره معیاري توګه باندې خبریالي وکړو. نو په همدې خاطر موږ د آسیایي فدراسیون سره د نړیوال فدراسیون سره هغه خپلې د خبریالانو کومې غوښتنې او کوم ضرورتونه او اړتیاوې چې وي هغه مو ورسره وخت په وخت شریکې کړي دي او هغوی هم د پوره همکارۍ او ډاډ ژمنه راته راکړې ده. د کانګرس موخه زموږ څو مهم اهداف دي. یو دا چې موږ د ټولو خپلو خبریالانو دپاره چې هغوی په ولایاتو کې دي که په کابل کې دي دا زمینه ورته برابره کړو تر څو هغوی د خپلو هم مسلکو سره د خپل معلومات شریک کړي، د یو بل سره یې اړیکې قوي شي، روابط یې ورسره قوي شي. بله مهمه خبره دا ده چې موږ په ولایاتو کې ډېرې ستونزې لرو. زموږ ورزشي خبریالان په ولایتونو کې د ډیرو ننګونو سره مخامخ دي. وروسته به زموږ همکار د ورزشي خبریالانو مشخصې ستونزې او غوښتنې هم بیا تاسو سره شریکې کړي، خو زموږ ولایتي خبریالان د ډیرو ستونزو سره مخ دي. دا د دوی دپاره یو زمینه سازي ده چې په کابل کې په مرکز کې
د حکومتي چارواکو په مخ کې هغوی هغه خپلې غوښتنې مطرح کړي، خپل وړاندیزونه وکړي، تر څو پورې د ورزشي ادارو مسئولین په ځانګړې توګه باندې مسئولین ادارات ورزشی که در کابل است و مسئولیت تمام امور ورزشی افغانستان را به عهده دارد همراهشان شریک ساخته شود و در حلشان، چون در اکثر ولایت تا جایی که ما معلومات داریم همکاران ولایتی ما، مسئولین ورزشی ولایتی ما بیشتر همکار نیستند با رسانه ها، با وجودی که ادارات ورزشی در طول 2 سال خوبتر شده و نسبت به سالهای گذشته فعلا کمی دسترسی به معلومات بیشتر شده، اما در مرکز هم ما با این مشکل مواجه هستیم که خبرنگاران بیشتر دسترسی به معلومات ندارد و حتی در سابق لطوکوب شده خبرنگارای ورزشی وقتی که یک خبرنگار انتقاد میکنه مسئول اداره ورزشی فکر میکنه که خصومت شخصی با ما داره، در حالی که هیچ خبرنگار خصومت شخصی با ادارات ورزشی نداره، اما برای بهبود ورزش کشور و برای خوبی و بهتری کار میکند و امو مسئولیت و رسالتی که یک خبرنگار دارد میتواند که برایشان کار بکند. دومین هدف ما می بود که ما بتوانیم مشکلات و موانعی که فرارای خبرنگاران ورزشی در افغانستان است با مقامات ورزشی، مسئولین ادارات ورزشی و همچنان حکومت افغانستان شریک بسازیم و یک کار بهتر دیگری که فدراسیون انشالله بعد از چند روز دیگر اعلام خواهد کرد، همین خبرنگارانی که اینجا حضور دارد همه ایشان در ولایات خود سروی کرده، ما فرمای مشخص را برشان روان کردیم و یک سروی جامع که بیشتر از 7600 نفر اشتراک کرده در سروی ما فقط درباره ورزش افغانستان، وضعیت ورزش افغانستان و رسانه های ورزشی افغانستان زیر بحث گرفته شده که انشالله به همه رسانه ها شریک خواهند شد. در 2.5 سال گذشته در المپیک افغانستان غوغا برپاست و مشکلات جدی در المپیک افغانستان وجود دارد که دوگانگی المپیک هست، دوگانگی فدراسیون های ورزشی هست. در بورد کرکت افغانستان هر روز غوغا برپاست، 30 نفر بورد کرکت افغانستان به یک جا استعفا میدهد اما حکومت توجه نمیکند و همچنان علی هذا القیاس ادارات ورزشی دیگری که در افغانستان فعالیت میکند و این مشکلات مستقیما بالای خبرنگاران ورزشی تاثیرگذار است و فوق العاده بالای کارهایشان تاثیر گذاشته. پس هدف ما بود که ما بتوانیم به این مشکلات و چالش هایی که در ورزش افغانستان است خاتمه بخشیم. تاسو ټول تاخه کانګرس مننه.